أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو سوسو مسألة شروع اغه خوونه کې رسول الله فرمای چې دین د اسلام د ادرس او شپته خوونه لري چې دې سه عیسی بچا کې موجوده شي زمونږ الله به جنت لبوش تقریبا حیا رشته وینا شجاعت او بیان د امانت لحاظ دا تفسیری بیان شو. نن یو بل خو بارکه به دا خبره کیږي چې کله دا خو په انسان کې موجود دی دا به جنت لږه او که موجود نه نو به مسله ورته ګرانېږي. د دې به دا مقصد نه چې کله انسان غوسه نشي زغملای ته ورته وي چې لکه ته خو کافر یې ته جنت نه نشې تللی. مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی خو باید مؤمن انسان جنتی انسان هغه دې ته ویل شي چې دا غوسه کنټرول کړي او زغمي کړي. به زه غوسه او زغمونه دغه برداشت او زورونه دا په یو بل انسان باندې نه کوي. قرآن اوس به دې موضوع ډېر اهمیت بیان کړی دی. انسان شکل پای کې سوچو کې به معلومات کی تقریبا 15 آیتونه څنګه الله د غصې د زغملو باره کې ذکر کړی دی او د محمد رسول الله په کې اوشپاړس احادیث دي ولس اثار چډيري فیدیم لري. کظم الغیظ د غصې زغمل ویل سره یو غصه د الله لپاره کول د مستقل عبادت دی. رسول الله فرمایي د الله لپاره غصه کېدل او خلکو سره ورانه کول وې دا بهترین عبادت دی او د انسان بل په ورځ قیامت د خپل سوري لانه کېنی. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله په انسان کې غصه نه وي دا انسان د مرتبه نه وته د حمارت په مرتبه کې ور داخله کتابونو کې وایي. یو عالم برکه دا راځي هغه درس کولو دی خو نارینه ملګری نه شو اخوا زنانه منځ کې پردا وا ذکر پر دې زنانه سره مخ د انسان او درېدل او درس ویل ک قرآن ولې نه اسمنګ الله او رسول منه کړی دي. خو ډیر انسانانو کې دا مرزونه واقع دي د یوسف پیسو د اصول لپاره پر دې زنانه د ودا ولاړ او تقریر به شروع کړي درس ورته کوي دا ورته جرم نه ښکاری او کله محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې شرط عمل کوي نو هغه ټول دنیا نه ښکار کوي چې لکه دا جرم دی او دا جرم دی او دا تاسو تحقیق وګورئ ګورئ. د دې عالم یو بچو هغه د پردې نه اخو د خپل لاس وړاندې کوي. یو پردې زنانه سره لاس ولګو د عالم په نظر راغی بل هیڅ غوسه ونه کړه خو دومره ورته ویلې او نه یوالو چې بچیا ګوره به د شکار مکوا مناسب خدا وجلی سخت سزا ورکړي وي چې نور خلکو ته عبرت اخیسته وي خو د صرف بغیرتی وکړه وې د عالم به کټ کې ناشو زمنګ الله د کټ نرو غرزو د امغه غرزدل نه الله مړ کی د الله به د شکارونه هم دي. او اولیاء الله ورکه د اثر د رسول الله فرمایي چې کله د الله د دین بے عزتی کیږي د شي غوسه کیږي لکه پړانګان زمرینه. د عمر رضی الله بارکه دا خبره ذکر شوې ده چې هغه ډیر غوسه کېدو. صبر سیرت درس کې راځي د حاتب ابن ابي بلتعه بارکه فرمایي دعني پرید مجد څټي ورته ما رسول الله ورته ویل چې دا خو بدري ملګری د اسمنګ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دي. دلیل به دې چې د الله لپاره غوسه کوله د مستقل عبادت دی. دلته کظم الغیظ مراد اق انسانان دي چې هغه غوسه شوی د خپل زنانه له او بچوله ما تحت ملګرو له دا په دې وخت کې قادر دي چې نافذ کې لیکن کنټرول کړه دا خو چې بچا کې راغی دا به جنت ته ځو کدا بچا کې نه غوړه مسله ګرانه ده. کظم الغیظ ویل چې سلا امام ابن ایوب فنو باندې عالم دی غوي چې الامساک علی ما فی النفس ستا په دې نفس کې چې کوم قهر او غصه ده هغه کنټرول کړه او بند دې کړه او هغه ځان سره وزغمله دې ته ویل شي د غصې زغمل او په دې باندې د جنت مسله سړي له برابرۍ کی. امام قرطبی رحمه الله فرمای يرده فی الجوف د دې غصې زغمل د خپل سینې له واپس کول او پاغه باندې چپ کېدل او چاله نه ښکار کول سره دې نه چې دا سړی په دې قادر چې ښکاري غل شو بده باندې. عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي
وی بل د شي غړپ نشته غصه یو اجر ید شي غړپ نشته چې دغه اجر د الله په نسبت ډیر اوچته په نسبت سره اق غړپ لا چې هغه انسان د خپل غصه کنټرول کی ځان سره والی او مقصد هم دې شړي په دې خبره کې صرف د الله رضا ده الله سبحانه باندې قادر هم چې شړي باندې ورمېګ مات کما وای وژنم او قتل کوم ای هو ما چې سخت لیکن صدر رضا لپاره ما د خپل غصه وزغمل او دا مې کنټرول کړو نو د انسان رسول الله فرمایي ډیر اوچت اجر دې شړي ځان له وګړو الله په دې راضي کیږي معاذ بن انس فرمایي هغه خپل پلار نقل کوي رسول الله فرمایي چې کله یو سړی غصه شو د خپل بچو وغیرہ دوله او دا طاقت ملرو چې دا غصه راولي په دوی باندې ور نافذ کی لیکن در رب العالمین در رضا لپاره د خپل غصه کنټرول کړه او وی ویل چې بس دا به وسغه حرکت نه کوم وی دا سړی رب العالمین په ورځ قیامت د ټول مخلوق وړاندې راولي او د حور منځ کې به ودري ورته بوي چې بده کې کومه وحور ځان سره اخلي غوالو جنت ته داخل شي دی غصه کنټرول دو باندې به دا سړی جنت ته داخل شي او زمونږ الله ورته کیسه حورم ورکی ابو ذر رضی الله عنه فرمای وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي چې کله پتا شو کې وسړی غصه شو او دا په ولاړه باندې نو کیدی نه چې کله دغه غصه لاړه په به هوا الا کني به دي سملي په دې ځمکه باندې ډډه ولګي زمونږ الله به دې انسان دا غصه ختمي ولاړی په دې مقام کې تعالی غصه نو کینو که په دې باندې کنټرول نشو نه ایسه به د ځمکه باندې سمله د انسان د بدن چې په ځمکه باندې کله کې خودلې شي کم ګرمایشي هغه د ځمکه ایسه ورنه اخلي چې وای خو سونه بیا خپل غصه سړی نه نافذي هغه ځان سره ساتي ابو هريره سے فرمایي چې ورځ سړی رسول الله علیه وسلم اے الله رسوله ماته وصیت وکا نبی کریم علیه السلام ورته الله تغضب غصه کېګما به ورته چې مال وصیت وکړه بده شو عمل باندې جنت له داخل شم یو غصه کېګما دریم کړه دې ورته به ویل بده شو عمل مال وکړه جنت له ور باندې داخل شم یو غصه کېګما عباس سے فرمایي عمر محمد رسول الله په خبره کې سوچ وکړي چې انسان کله غصه شو دغه به ډېر خطرناک کارونه کیږي کنزلم تی کیږي او ظلم هم تی کیږي او د شاله حزم ته نه ساتل کیږي د دې وجه رسول الله فرمایي چې کوم انسان غصه کنټرولي او زغمي دا انسان په دقه عمل باندې څنګه الله جنت لبوشي د زموږ رب العالمین څومره مهربان دی څنګه اسباب موږ له برابر کړی دي چې دا اوس په کومه طریقه باندې جنت لور داخل کم او روانه کبا سليمان نقل له وې دوه کسانو چې هغه رسول الله په وړاندې یو بل سره برک شو غوسه شروع کړه وې د یو انسان د سترګې بالکل تک سره شوي او دا رګونه سم او پړشیدل نږدې و چې بل سړي باندې ورودانګي جناب نبی کریم علیه السلام ویله ما ته د شو کلمه معلومه را کچیر ته هغه ویله الله به غوسه ختمه کی هغه دا کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلیل به دې باندې شکل انسان غوسه شي او دغه غوسه د کنټرول لپاره اساسي سبب شری د رسول الله په حدیث کې اعوذ بالله ویل شیطان دې څه وته چې وته د سړی به قلار شي ابو هريره سے فرمای و جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې ليس شدید بالسرعه دا بشر د پهلوان نه چې سړی بل سړی لاندې شو چې تګي رزمه کې لري ورځي بلکې پهلوان انسان رسول الله فرمایي عقده چې دا کله غصه شو د غصه باندې قادر چې زینا پس کوم واقع کنټرول کړ د ځان سره وځغم رسول الله د پهلوان ویل دي دا اوچت انسان دی او زموږ نبی چې چاله تقدیر ورګنه دا به تقدیر دی د دنیا بس تقدیر نه یو سړی به تعالی غړ القاب درکې چې تپلانې او تپلانې او تپلانې اصلي مسله دا ده چې محمد رسول الله تعالی تقدیر درکې ته پهلوان د رسول الله باندې ځمانه یو بل روایت کې راځي ابي برزه فرمایي وزید ابو بکر رضی الله عنه قال ورلم ویسه په شری باندې غوسش وې ما ورته ویل چې یا ابا بکر ته مال اجازه وکړه چې دا تور راواله مو د سره تی و ما عقل ته غرزوم وې چې دا خبره مې کله وکړه نو ایسه غلې ودرېدو وې مال ویلې چې محمد رسول الله موږ دا خبره اوریدلې دا غنه ورسه موږ حق نه لرو چې بل سړی اوجنو تر دې پورې چې هغه سړی کافر شي منه مرتد شي او هغه سړی زنا کړي او هغه شادي شودي او دې سړي قتل کړي من قصاصا به دور باندې اوجنو دلیل به دې باندې چې ګور ابو بکر فرمایي کله کله انسان چې غوسه شي دې اندازې له ور داخليږي ورزي او نتیجه جوړيږي چې ایسه جانب مقابل ته اوجل شي
قتل دی وکي دا حق ته بالکل لري نه چې قتل کیږي قتل بدی وخت کیږي چې سړی مرتد شو ته به وجني اسلامي خلافت یو سړی شری شو درې واغ جنا کړی دا هغه بوجل کیږي یو سړی راوچت شو بل سړی وجلو اسلامي خلافت به دا سړی راولي دا انتقام به عالی ګور ابو بکر صاحب له ګور ډېر احتیاط کوي بری غوسو کې ازنه چې تاسو د شو کیفیت نه صادر شي چې به قتلونه وکړي ناروا عمل ابو ایل فرمای ویمو عمر ابن محمد باندې ورس ور داخل شو وې څه په دې وخت کې وسړیو د غوسه کې چې کله غوسه کې نو فقام فتوزع دینه لاړو او داسې وکي بیرته راغی او به او داسو کې به ویل دی چې مال خپل نګه خبره کړې دا چې رسول الله فرمایلی دی وی چې کله انسان غوسه شي دا غوسه د شیطان نه ده او شیطان د اور نه جوړ شوی دی او د قشن دغه ختم دل چې دغه په دې اوبو باندې کېږي نو تاسو بار بار غوسه او د سونه کوي د قشن غوسونه کوي رب العالمین په دې باندې تاسو غوسه کنټرول یو طریقه رسول الله دا ذکر کړ چې کینا یا بس مکه باندې سملا بل طریقه دا ذکر کړ چې اعوذ بالله بوي او درې منشه طریقه دا ذکر کړ چې او د استعمالول او کته طریقه علماء دام ذکر کړی چې د جره غوسه نه به است وځه ځکه ته چې کله جانب مقابل ګوري نو ستاسو د رګونو کې یو قسم پړسوب راځي پاغه وردانګي واشتر الله شکل ایمان راوړو ورس ان شاء الله فتح مکه کې راځي رسول الله ورته ویل چې تاسو ماتره وجلې وای او بیا ټول کې شاور نو اوریدله و ایمان او اسلام مقبول دی خو لیکن زما مخله لازم شي اسنه شي غصه میرا شي وغتر میرا شي انتقام روان الله اما خو شو شر سلام به لاړو شام لا انس بن مالک فرمای وېزه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره په لار باندې روانو یو باندې چې راغی د رسول الله په غاړه کې څادر و وی چې هم د سیدا څادر د رسول الله نه ونی ولم چې کښه کې چونګې د اطراف خلکو هغه په ادب او تهذیب باندې پوهیدل نه دومره ابتدایي حالاتو وی حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله په دې غاړه کې او د سټ کې د صادر هغه داغونه جوړ شو دومره کله کې راخ کلو وی دلته نبی چې کله مخ ورواړو ویل که څه وایي وی سمان مال کړه سره صدقې مدخې لګي هم لرا کډیر محتاج هم زه وی فضحك النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ورته یې خندا وکړه او به ملګرو لور چې دې شل ګور سمال ورکه ګور امیر المؤمنین امیر الانبیاء په ټول انسانانو کې بهترین انسان او اغله سړی د څه بيدبي کوي چې د صدر ورته راکاږي او به دومره خپکیږي دغه زخمی کیږي چې ایسه د مری په دغمنه جوړیږي واسه قوي مجاهدینو سره خوا کې و په کار دا چې امر دې ملګرو لکړو چې اوچته کې د اسمه کې نه اخلاص کوي لیکن رسول الله په دې باندې چې خپګان خاله کې فتوا هي کوي چې تبسم خندا وکړه او به دې ملګرو له امر کو چې تاسو سره کوم مال هغه دې شل تاسو ورکړي یو غلام د ابو ذر رضی الله عنه خپل راغی چې دا ګړی یو خپه ماته کړي و ته پوښتنه وکړه چې دا چا ماته کړي دا ما وی ولی وی دی وجنه ماته کړي دا چې ایسه ته مال غوسه شي او مال گزار او زدن راکې نو ته قرباني ګننګار شي ها وی چې کوم سړی ته دل تیار کړي نو زوس هغه غوسه کوم وته د الله د رضا لپاره ایسه ما آزاد کړي ځکه دا خبر اغلب دماغ کې ابلیس راشولې و چې دا ګړي بجې د ابو ذر سیب دی ته په دې مقام کې دی وی ګړي بجې د افخا ماته کا هغه بدن ته پوښتنه چې لکه دا چا ما تکړه ته ورته وای ما هغه به ایسه به تا باندې راودانګي شو ولې ما ته ولا نو تاب او یو چې کله ته واله وی په دې وخت کې هغه ګننګار شي اگر که دا ادب والدل په کار و وی خاطه ابلیس دل تیار کړي چې اوس ما په ګناه کې واقع کی وی ایسه ما د الله د رضا لپاره ته آزاد کړي تر څو پورې ابلیس په دې باندې خفش وی عادی بن حاتم په مجلس کې ناس او شاور د کنزل وکړه هغه دومره بهترین انسانو ویله که څومره کنځلې چې مال وکړي نور دې زړه کې شته نه وې ک نور دې بزړه کې هغه مرته زړه وکوي چې دا چې ما ځوانان را روان دي بچي مې ورېرونه مې تر ځامن وي کې دې چې دا غوي پوړنه ته مال کنځلو کې هغه به ایسه برداشت ونی کې وسانه انتقام والی هر چیز هم سره الله درزه لپاره معاف کوم کوزور درکې وې ک نور موقع دومره بهترین انسان زین العابدین څخه بدلار باندې روانو وې سړي ویل چې لکه بده کې دا نقصان دی او دا نقصان دی دا څلور نقصان نه ذکر کړل وې دی وخت کې داغه غار چې وغه راکته شو دي سړي اگر چا پرتاو شو وې نه و چې تاسو زما امیر لکن ځلې کوي وې زین العابدین څخه ورته ویل خوشی کې اوتر کو هو چې خوشی کې ویل که زما څو نقصان نه دی بیان کړل خلکو له سرورا وې په ما کې شپږ نقصان نورم دي کې دغه ضرورت یې به خپل تعالی بیان کوم وې ایسه سره په دې باندې خجل او په دې وخت ګډیرو قیمتي چپن وسره و ویغه په بازار کې خرڅ کړو ملګرو لوي چې بده کې څومره پیسې وشولې هغه اول ټولې دې شړل ورکه دا کې څه اخلاق او ایسه غسر نور په اسلام کې را داخل شو دا سلف صالحین او امت مسلمان
قران او سنت موږ شو ذهن سازي کړی دا چې ګوره تاسو سره کله د شي کارونه خلک یې اکثر عمل منخ کار کوي سخت نرمینه به کار اخلي هغه کار واخلي چې کوم رسول الله خسرې هغه تربيت بخپلوي چې کوم رسول الله تاسو را کړی دی محمد بن کعب فرمایي وې د درې خوونه شکل په انسان کې موجود شو وې د دې انسان د اسلام کامل شو اوچت شو یو پاګه کې دا شکل سړی غصه شو د غصه بالکل د حق نه ونه باسي په باطل کې ور داخل نه دلیل له بدی باندې شکل سړی غصه شو دغه د نشه کارونه کیږي چې به ناروا کارونه تی وشي د خور کنزل ورته وشي وکي د مور کنزل ورته وکي یو چې گزار ورکړي دوه درې تی وکي دغه به عزت وکي چې پیژنې نه پیژنې چې گزار غل ورکي یو سړی وهب بن منبه له ویلې چې د پلاني سړی خو تعالی کنسل کړی دي تاسو دې خبر لږ توجه کوئ وهب څه په یو ځای کې ناسو یو سړی ورته راغی دروازه ټک ټک لوي څوک یې پلان راځه چې کینې سو امر وې مړ پلانې سړی چې وې هغه تر پرده شي سخت کنسل پلاني مجلس کې وکړي وهب شپه څه ونه کړی چې راځه بد کار وکاو زموږ درشوي ما هغه ورته ویل وېشنه لکه چې شیطان بل داګیو قاصد نو امداتي پیدا کړی چې دا شیطانی دی مال راورسوله ودا خبره چې کله هغه وکړه هغه په شرمو باندې و شرمې دوی ستي ووت دلیل له بده چې کله به یو سړی استغفار راځي او تعالی بدا خبره کوي چې ګوره دې پلانې خو صاحب بارکه د شي ویلې ته په زیاده دې باندې چې دوه درې شټونه دغه به شو ول سخت کنسل وکي ورته وایا زما خیر دلته چې په دغه علاقه کې چې ته ولاړ او نور خلک هم شیطان به یو قاصد پیدا نه کوم داتې پیدا کړي چې زما خپل راولېګلې او دا شیطانی دی مال وکړه او دا تجربه مې یاد ساته دغه خبره شکل تعالی وکړم دغه شانسه خبره مې ورغله کوي جواب دار شي کېدې شي ما کې دا خبره موجوده او مونږه عاجز یو عمر بن عبد العزيز وی شړل امر وکړي د پلانې سره هوا وی غدا ویل ول کاظمین الغیظ مؤمنان اقل سنن چې هغه غوسه زغمي وی غلام له دا خبره وکړه چې لکه دا سره آزاد کړه الله درزا لپاره لارو ته خوشی کا قرطبی رحم الله د ميمون بارک دا خبره ذکر کړي دا غيو مل مرغه او وینځلو چې ترکاری را تیار کوي شکل ترکاری را تیار کړو د بادشاہ خپل راتلا وی خپل په یوشي کې ون کتله وی اسره ټول ترکاری بری بادشاہ را واړوله غصه شو مؤمنان اق انسان دي چې هغه غصه زغمي یو مې زغمله دا زنانه دومره وکړه او په قران باندې پوي او اصل نشي د ملموج به من انتقام نه ولا عافين عن الناس مؤمنان اق انسان دي چې عقل کله بخنه کوي وې د الله درسره لپاره مې معاف کړي به ورته ویل چې الله د نیکانو سره مینه کوي اصل نه چې کړه دې په دماغو دا نقشه راشي او زمانه انتقام ولې الله د نیکانو سره مینه کوي وې ته رب العالمین درسره لپاره وینځي ما آزاد کړی زب بالکل تزمره دې مخ نزه د څنګه شکر لاړ شو باغی مال کې د ترکاری کې مال کم اوجه یا یو بچی دی کار مشه تعالی غلی بل مسله راغلی او په دې وخت کې کو تک راواله او چپړ راواله او څو گزارونه زنانه ولو د بچو لورګي تاسو ترکاری ولې جوړ کړین دا څنګه عائشہ رضی الله عنها فرمای رسول الله بشکل کول راغی ست ترکاری شته و چې نه به هیڅ به بروجش او چې وبو سرکبونه به چې نعمل ادام په دې ټول ترکارونو کې بهترین ترکاری امدقله چا به جوړ کوم شمه خله پیش کې کتابت به منل نه غو خړلو کتابت به نه منل به دغه بدینه بیان ولا دلیل به دې چې رسول الله به ټول قسم د تربيت کړي دي ابلیس علیه لعنت چې کله په موږ تاسو باندې حمله کوي د غیر پر یو طریقې لري یو امر بالسوء په بد کارونه باندې شیل امر کې د پردیس نه له وګوره او دا کارو کدا دویم دا منه د الله ذکر نه غافل کول دریم وسوسه شل اور واچوي چې لکه ته د خلکو لپاره خیر خوې کې دوه تعالی کنزل کې او سره بارے کې څه خبرې کې زپری د خپل کار پرې ده نه څلورم د فقر دی ری چې لکه ته ډېر مالدار یو کته په مسکینانو باندې خرچي وکړي نو سبب غریبي بچي بل چې الله سنشنه وری ورکړي ځان سره ذخیره وساته او پنځم د کافرانو د اصله عظمت صبر غړي کې راشي چې ګوره د څه خطرناک فوج دی او د څه زندانونه دی او د څه سزاګانې دی او دا کار دی او دا شپږم الامانی الکاذبه ودا مؤمنان اصله ګری شي جنت ته جهنم دی عذاب قبر دی څوک ته راغلي دي دا دروغ دي او هم دمن الاستهواء طالب دا خبره کې شرکه دنیوي کاروبارونه شروع کړي د قران او سنت کله به یو منصب راوړاندې کې شرکه دي چې ځان کاندید کو دا شي ځان سره والا پرې دا مسله الاحاب المجادله تم طریقه دا چې سب مقابل کې نور مليان ودري د مناظرو شلنجونه بدر کې چې حل من مبارز یبارزنا اي څوک به شي چې موږ مقابله وکړو موږ ورته استاد مقابله لکافر شګنه وسره وېکا د خلکو د مناظرونه دله بزان نه تیارې چې بس عقل ته مناظره ده ودلته مناظره ده ودلته دا ودلته دا وجدا چې تاسو کار شروع کړی دی خلک دا نه برداشت کینو تام ځان سره به ټوکو موکي کې باندې دا پر خپل بکار دی نه هم تحریم بما احل الله چې کوم شي الله حلال کړی غدر باندې حرام کی
لسم نو مېدی شړی پیدا کی ایو لسم ټنګ ټکور دا په دماغ کې درواچې د دې وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله دې دوه امامانو مسلک داري چې کله وسره ټنګ ټکور نه خوند واړي ګوره دا سړی د ایمان نم خلاصي غانه بچانه په وجه کې لګېدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې دا لاسونه وسره په خول یو سره د اثر د شو خوځول رو خوځول ابن قیم په اغاثه الاحفان کې لګي یو سره د اوګه کته پورته کړي دې دوه امامانو مسلک دا چې سره د اسلام او د ایمان د دایره نه ګوره په بل طرف باندې روان شي هیڅ هم دا خبره ونه کړ چې لکه په دې باندې د مذهب نه وځي کدا عمل چرته وي ګوره د مسلک نه ورمانه وځي د اسلام نه ورمانه وځي بلکې خبره په دې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کما هغه موږ له پکار نه دی او هغه کارونه نه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکه په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې کې شپ کې وردن نه کېدل او غصه انسان چې کله غصه شي وی ابلیس دا سره په دې لاس کې واړی واخلي اړې راړې لکه دا بالا کله په یو جانب او کله په بل جانب بدګمانه نه پر رب العالمین باندې پیدا کی سپینګیره بشي سبا حرام الله سره وړاندې کی کله سبا مرشد مارا بچي به څوک ساتي لکه تر دې وخت پورې بیا ته کارو پورې څنګه الله صاحب حفاظت کړي دي اندم کوي غیبت کې بری اخته کې پردي عیوبو کې وخته کې خپل عمل وتعالى خکی وسوسه بدلواش اېدی غوسیس غمل یوسف هدي ځن سره یاد ساتي یو دا چې کم سره غوسیس غمی دا دلیل دی خبره ده چې د خپل نفس باندې طاقت دی او قوت ده دیم دا دلیل دی خبره ده چې د انسان سره بس منګ الله د جنت وعده وکي دریم نو ناشنا پیدا پکې دا چې نور خلک بيدنه د شر نه په امن کې او د خیر تمه به لري او د جنتی علامه ده څلورم ناشنا پیدا پکې علماء دا ذکر کړی چې خلک بس سره ورورولي کوي چې کله سړی غوسنه کې مړ وي دا سره بچي وخت نه تیرې نو موږ څه دوستانه کوو او پنځم ناشنا دا دلیل د صبر دی شپږم دا معنی چې بده کې ډیر لوی ثواب دی چې کله انسان د الله مخله ودرېږي وم جزاء من جنس العمل دا په دې دنیا کې خو په ځان باندې تکلیف راو سو پایو دنیا کې بس موږ الله پتا پر اخیره ولي ځان له کنټرول کوم شي اتم دا معنی رب العالمین مې دې انسان د ورځې قیامت د خیرون نړۍ د امیدونو نه نام نشه پیدا کې علماء دا ذکر کړی دا وی دلیل به دې خبره باندې چې دې انسان پر ځړ کې د ایمان کور جوړ شوی دی او لسم دا چې دا د متقینو علامه ده یو روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې کم سړی غوسه وزغمه او دا قادری په دې خبره باندې چې انتقام والی وې دې انسان بل د ټول مخلوق وړاندې راولي د هر منځ کې به ودري چې کمی وسغواړي غزن سره والا بل روایت کې دا راغلی عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې چې کله انسان غوسه وزغمه د الله رضا لپاره وې دې انسان له بس مونږ الله ډیر اوچت او ډیر لوی اجر ورکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قوم باندې تیرېدو پهلوانی به یو بل لاغوي کوله میدان کې بودره ویل کس مو مقابله بچو کوي رسول الله داخله څه کوي دا پهلوانی لړاوي تیری وي اوچت پهلوان تاسو راو خیم وي او وی عقل سره دې چې باغ څوک ظلم وکي او دا د خپل غوسه کنټرول کی باغی غلبه وکي په خپل شیطان غلبه وکي او داغه په شیطان باندې غلبه وکي ځکه هغه ته جنگ له تیارولې یو ورځ کې رسول الله ورځ مرګلو ویلې چې لکه په تاسو کې یو سړی عاجز دی خبر نشي دار ابي زمزم غو نشي زمزم دا یو سړیو دوی ویلې ابو زمزم لا څوک دی وېدا د چې سړیو شکل بصار شدا به ویلې اللهم یا الله اني یقینا ما د خپل نفس او د خپل عزت هبه کړې دي کنزل بینه کول هغه چاله چا بچور دا کنزل وکړو ظلم بینه کو هغه چا به ظلم وکړو او نبی ور هغه انسان چې د بچو دا بچاواله حتی رسول الله فرمایي چې په دې دنیا کې څوک بچا باندې ظلم وکړي پر ورځ قیامت الله ته بدلالي وکړه چې مرز وفات کو په منبر باندې کینې شو چې بچا مې تیرې کړې ځمانه انتقام والي او سید رسول الله تعالی یا رسول الله عزت والي چې نږدې ورته راغی وېزما کمیشنو نبی کریم علیه السلام د خپل کمیشنو اوچت و ایسا په دې تشګي او سید رسول الله د خپل کې مقصد دا و چې د رسول الله اخري ملاقاتونه دی او بیا به سره موږ ملاقات کیږي نه چې غاړه تی ولو دی ارمانو او کوم سره چې غوسه غمي علماء دا خبره ذکر کړې دا وې د شي انسان د الله په ولایت کې ور داخل شي دلیل په دې باندې چې په درې سوچ په تو خوونه کې بهترین خو شي انسان باندې جنت ور داخلي کې هغه غوسه غماله د الله لپاره غوسه کول په خپل ځمانه دا مستقل ثواب لري لیکن په مسلمانانو باندې چې کله انسان له غوسه ورغلا او دا په دې په دې باندې چې قادر يم چې دا کار کما نافذ کما د الله رضا لپاره د وسغمله الله بری په دقه عمل باندې جنت ور داخل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم